شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي او مهربانه ګرانو کتونکو تاسو ویلې موږ دې وخت کې د کسې مارکیټ چې کم دین ولاړ یو تاسو ویلې یو پروګرام علمگیر خان چې د دې کسې مارکیټ صدر دی هغې منعقد کړی دی نن چې کم دی نو هغې چې کړې ده د صوبایي جنرال سیکرټري تنظیم تاجران زیرشاه خان دی موږ سره ویلې ټوله کابینه د هغې چې کم دی د هغې استقبال ته ولاړه څه ساعت بعد به چې کم دی نو زیرشاه خان دلته کې راځي او د دې باضابطه پروګرام آغاز به چې کم دی شروع کیږي نو چرته مزه موږ سره اوسئ. د کسې مارکیټ صدر علمگیر خان ظاهر شاه خان ته په راتلو هرکلي وي او په ښه شان یې د کسې مارکیټ تاجرانو استقبال وکړو او هارون یې ورته واچول. په سټیج ناستو د مرکز تنظیم تاجران صوبایي جنرال سیکرټري ظاهر شاه خان غلام سرور حافظ داود په خپل خطاب کې د کسې او لوارانو مارکیټ صدرانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې موږ به تاسو سره هر وخت ملاتړ ولاړ یو. مشرانو دواړو صدرانو ته مبارکې هم ورکړې. په سټیج ناستو مشرانو زیاته کړه چې موږ خدمت لراوتی او کومو تاجرانو چې په موږ اعتماد کړی دی دا ثمر به دوی ته ضرور ملاویږي. دینه بعد د کسې مارکیټ صدر علمگیر خان راغلي میلمنو شکریا ادا کړه او په خپل شمولیت یې د اطمینان اظهار وکړو او ویل چې موږ د ظاهر شاه خان نه مطمئن یو او امید لرو چې دوی به موږ سره په هر فورم کې ملاتړ ولاړي. دینه بعد د تنظیم تاجران صوبایي جنرال سیکرټري ظاهر شاه خان اویس خان حافظ داود اکرام عادل او علمگیر خان پښتو نیوز سره صدارنګي وي. په ینګ ایج هلکان دي او دوی ته چې دی بالکل هرکلی او الوداع وایم چې دوی ډېر ښه خدمت کوي او موږ اوس بوډاګان شوي یو خو دوی سره مې په ګروپ کې شامل شو چې یاره دا خدمت دوی کوي چې موږ وروسته سپورټ کوو. تاسو به دوی سره لکه ملاتړ ولاړ؟ بالکل ملاتړ به ورسره ولاړ او نن تاسو باضابطه طور پس اعلان هم وکړو چې بس زیرشاه ګروپ کې شو. بالکل د دوی ملګری ما بالکل باضابطه په ډومني ځل باندې داسې یو ډله داسې روري د تاجرانو داسې یو غونډه جوړه شوله چې هغې په حقیقتي معنو کې د تاجرانو مسایل راوچت کړل او هغه مسایل د مختلفو ادارو سره په مختلف فورمونو باندې هغه اوچت کړل او هغه حل کړل او په ډومني ځل باندې د تاجرانو او د ادارو ترمنځ ډېر ښکلی کوارډینیشن جوړ شو. په ډومني ځل باندې تاجرانو دا ضرورت محسوس کړو چې کم ځای کې تنظیمونه نشته چېرې موږ ځاله تنظیمونه جوړ کړو. په ډومني ځل باندې خلک راپاڅېدل او هغوی ته دومره اعتماد راغی چې په خپله باندې چې کوم تنظیمونه نشي خلکو به یې چې تاسو له تنظیم جوړ کړئ راځئ او موږ سره مرسته کوئ موږ سره ملګرتیا کوئ موږ به ستاسو سره سوال جوړېږو. یو ماحول جوړ شو یو فضا جوړه شوله د تاجرانو یو ښکلې روري جوړه شوله یو ښه برادري جوړه شوله. نو نن همدغه وجه ده چې خلک راځي او په دې ډله کې په دې رورۍ کې او په دې تنظیم کې چې کوم دی هغه جوک تر جوک شمولیت. کوم ګروپ چې زموږ چې کومه ډله ده نو دا ستړې واله ده ټول تاجرانو سره ستړې کوي ځکه چې زموږ هر ملګری هر دکاندار هر تاجر ته ځان لکه د هغه رسک یو څنګه چې 1112 دی هر یو ملګری 1112 دی زموږ مشر هم 1112 دی نو موږ سره دا ملګري چې شمولیتونه کوي نو موږ ځان پیش کړی کار کولو والو تش نوم والا خلک نه نو زه ټولو تاجرانو ته دا خواست کوم چې هغه ډلې ته راشئ چې کوم کې ستاسو کار کېږي تش د نومونو باندې موږ ځان شخصیتونه نه پیش کوو موږ صرف کار والا خلک یو ځان پیش کوو د دې وجې موږ سره انشاءالله موږ لکه چا خبر هم نه ورې انشاءالله پې زه دا خبره چې وکړه نو موږ مطمئنه شو او دې کې هغه کوالټي موجود دی کوم چې موږ غوښتله. تاسو چې کوم ګروپ دی کوم ملګري د دې مارکیټ نو هغې تاسو سره په دې کې ملاتړ دی؟ په دې کې ټول مارکیټ موږ سره تقریبا 320-330 دکانونه دي او ټول موږ سره ملاتړ دی موږ سره ولاړ دي انشاءالله او چې موږ ورته سوی انشاءالله هغه به کوي. دا راته ووایه د اپیس صاحب 27 په تاسو کړی وو که څنګه چل؟ نه د اپیس صاحب خو مونږ بس د سره یو تقریبا واړه رالوی شو بس د په لبیک زمونږ لبیک او واپس چې کله شمولیت وکړو موږ هغه ټایم نه خوایې شو خو بیا موږ چونګې پروګرام وکړو انشاءالله نو
لکه چونکې راځي اوس راله ظاهر شاه خان سره شمندي دی لانو زه خو یم چې ډېر مشهور سړی په دې خواوشا مارکیټونو کې زه خو یم چې نن د کسې مارکیټ دا مشران دا ستاسو په لاس دا بیت کوي او راځي زه خو یم کیدی چې دا ټول مردان بیا وکړي ان شاء الله دا ورځ چې کوم دی لري نه دا زه ظاهر شاه صدر صاحب تم دا وایم چې آینده لپاره د ګروپ आवाज بالکل مکوه صرف یو आवाज کوي چې مرکزی تنظیم تاجران خلک به پیژني چې مرکزی تنظیم تاجران څوک د دغه صدر ظاهر شاه خان دی او دغه کابینه دا به خلک پیژني ان شاء الله دا ان قریب خبره ده دې کې به لري خبره به دومره نه داسې مشرانو باندې چې کوم دی نو فخر کول پکار دي چې هغه دا تاجران یو میټو کوي او یو اتفاق له راولي مایله اجازه راکې د الله په امان